په طوفان کې د بلبل آهنګینې ترانې د سختو ورځو او وحشي تروږمۍ په سینه کې د انقلابي او مبارزو اشعارو د ځانګړي نوي سبک یو څښتن په مستعارو نومونو لګیا دی او د ځان تر شهرت او شخصي ګټو خپل فکر او ټاکلو اهدافو ته مبارزه ورته اړینه ښکاري. له خټینې کلا غرونو ته کوچېدلی یو سړی کله کله غرمنۍ بچیانو ته رارسوي یا مازدیګر او ماښام له بچیانو سره د ساتیرۍ په پار د خټینو کوټو مخې ته په چوتره کې وي. د وزلۍ ځپلي په خړو خاورو سپېره ماشومان یې د مستۍ او ساتیرۍ منډې رامنډې وهي او ناخبره له دې چې د پلار به را روانه تیاره شپه بیا په کوم کنډو او بیابان وي. د مبارزې او کلکې ارادې د دې محکم غره نوم دور محمد ګوهري و، خو ترانه خوانانو او د لومړۍ لیکې مجاهدینو ته یې نوم مستعار راتلو. کله به لاروی و، کله معتصم او وروسته بیا مهاجر شو او په همدې نومونه یې خپله شاعري د ترنم بلبلانو او غازیانو ته رالېږله. شاعري په ډېره مخکې د ګوهري په نوم باندې کوله، بیا چې کله دی لاړ پېښور ته، هلته د دې جینۍ لاړ که نه، هلته هغه ورته ویلې د مشرانو چې ته به شعرونه موږ ته راکوې، موږ دا شعرونه اطلاعات فرهنګ له خوا نه چې نشرېدله که نه په مجله کې یا نعتخوانانو ویلې، بیا دې په مختلفو نومو باندې جوړولو چې هغه لاروی، معتصم او مخاطبانو یې نشوه تصور کولی چې دا یو کس او هغه هم ملنګ ګوهري دی. په سخته غریبۍ او ناچارۍ سربیره دغه سړی د خپلو سپېڅلو اهدافو د تعقیب په لاره کې هم اړیکې پالي، هم شعر لیکي او خپروي، هم د دنیا ژوند او د اولاد یوه ګوله ډوډۍ را پیدا کوي. او ګوهري صاحب جنوب او دا یو دوه ورونه وو، پلار مبارک یې په ډېر پیش وخت، یعنې دوی تخمینا د 7 کلو یا 8 کلو به وو چې په پلار یې وفات شو. پس له دې څخه دوی ډېر غریبي عمر سره عمر تېراوه او د موږ سره موږ یو کور وو، موږ 2 کورونه وو، په یو کې موږ وو، په یو کې دی ګوهري صاحب وخت تېراوه راسره. نو تر دې پورې چې دغه حالات د دوی چې وو، دغه د زندګي چې وه، دا ډېر په غرابت سره وه، دا ډېر په تکلیف سره، دا په ډېر زحمت سره وه. دغه ګمنام مبارز له نن څخه 68 کاله وړاندې د افغانستان په جنوب ختیځ لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ ابراهیم خیلو کلي کې د حاجي نیک محمد په درنه او متنفذه کورنۍ کې د سرګردانه دنیا ته وګړی شو. د تنکي زلمیتوب د مستۍ مزه یې هم لا نه وه تجربه چې پلار یې د کلي د جومات په لور له سپارې او قرآن سره واستوه او ویې پوهاوه چې دا د دنیا او آخرت د کامیابۍ یوازینۍ کلي ده. ګوهري ذهین و او قرآن کریم یې په لنډه موده کې زده کړ. هغه و چې د ولسوالۍ مرکزي لیسې چې هغه وخت برکي برک عالي لیسه بلل کېده روان شو او تر 3م ټولګي یې هلته زده کړې وکړې، خو د غربي بدې پدیدې ترې دا دوره پاتې کړه. له علم او پوهې سره د نوموړي عالي شوق نوموړی دا ځل یې دیني زده کړو ته وهڅاوه او د سختو شرایطو په بهیر کې د یو څه زده کولو په پار د طالبۍ له بسترې سره د هېواد جهید علماو ته کېناست چې په نتیجه کې د صرف، نحوې، منطق، فقه، تفسیر، اصول فقهي او حدیثو برخو کې ښه ځان ورسوه. باید وویل شي چې نوموړي د علم د طلب په پار وردګو، کابل او ننګرهار ولایتونو ته هم سفرونه کړي دي. ګوهري لا ځوان و، له علم، کتاب او استاد سره مشغول و چې شورویانو د افغانستان پر لور غورځی وکړ او نوموړی د مدرسې له آرام کتابتونه د جهاد ګرمو سنګرونو ته رهي شو. طبعا له لوګر څخه د 3 جنوبي ختیځو ولایتونو لاره غځېدلې وه چې د واکمن سیستم او شورویانو لپاره د اکمالاتو یوازینۍ فعاله لاره وه. په همدې اساس دا سیمه د اور لیکه ګرځېدلې وه. ښاغلی ګوهري او ورور یې د لوګر په دې ګرمو سنګرونو کې د حرکت تنظیم په چوکاټ کې جنګېدل چې یوه ورځ ورته د ځواني مرګ ورور د شهادت خبر ورسید چې په ستړي ژوند کې یې ورته نه جبرانېدونکی ټکان ورکړ. دور محمد ګوهري د شوروي په وړاندې د سپېڅلي جهاد په سنګر کې د حرکت تنظیم ته داخل شو او تر دې تنظیم لاندې خپله جهادي مبارزه او هر اړخیز فعالیتونه جاري ساتل.
د لوګر له بل شوي اور څخه ټول خبر دي او د حرکت تنظیم مشرانو له بیا ټینګار سره ملګرو ګوهري مجبور کړ چې د کوزې پښتونخوا پېښور ته وکوشیږي او هلته یې د چراټ په کمپ کې واړول. نو واقعا چې یو ډېر لوی او بردباره او نیک شخصیت و، ډېر حلیم شخصیت و، ډېر کړاوونه پرې تېر شول او ډېر په عاجزۍ کې وخت او ژوند تېر کړ. مهاجر و ډېر وخت، وروسته له هغه نه راغی دلته په اطراف کې حتی دی همسایه و. نو دا چې په اطراف کې سړی همسایه سي، حتی د یوه کوټه د ژوند او بودباش لپاره ونه لري، دا په رښتیا سره د عجز ژوند ده. هغه وخت ټولو جهادي تنظیمونو د عامه اړیکو څانګې فعالې کړې وې چې حرکت تنظیم هم د هدایت الاسلام په نوم جریده، د ابدي ژوند په نوم مجله، همداراز جهادي کتابونه یې چاپول او د افغان کډوالو په واک کې ورکول چې ګوهري صاحب په دې وختونو کې د حقیقت الاسلام په نوم اخبار چلاوه. په دې وختونو کې نو ګوهري صاحب خپل حماسي شاعرۍ ته مناسب فرصت پیدا کړ او له پېښور څخه یې د مجاهدینو لپاره د شوروي یرغل او ظلم پر وړاندې د ښه ذهنیت جوړولو په پار سلګونه ترانې او نظمونه ولیکل چې همدې وختونو کې د مرغلرې او تور ماښام په نومونو د شعرونو 2 کتابونه هم خپاره شول. په 90مو کلونو کې د افغان مجاهدینو په حکومت کې د پوهنې وزارت د مطبعې د رئیس او بیا یې په امارت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر او ادب ریاست په غاړه و. خو د امریکا له یرغل وروسته د ډالرو له بارانه غرونو ته ولاړ او بیا یې قلم راواخیست، هماغسې بیا ترانې او نظمونه ولیکل، خو په مستعارو نومونو او حتی نږدې ملګري هم نه پرې خبرېدل. د کرزي ادارې یو شمېر مقاماتو ډېره هڅه وکړه چې ګوهري له خپل ذهنیت څخه واړوي او د ډالرو په باران کې د معنویات له سپېڅلي مرام څخه د مادیت لنډمهاله ګټو ته راخپل کړي، خو دوی ګوهري سم نه و پېژندلی. په نویو شعرونو کې د امریکایي اشغال بدي بیان کړه، د ازادۍ په اهمیت وڅرخېد چې د هېواد تکړه او مشهورو ترانهخوانانو یې ترانې او نظمونه په ښکلیو غږونو کې وویل چې په کم وخت کې عالي تاثیر ټولو ته څرګند دی. ګوهري صاحب تر ډېره خپلو ارمانونو ته رسېدلی و. زموږ د والد صاحب لوی ارمان په خپل ژوند دا و چې په افغانستان باندې یو داسې نظام چې د ټولو مسلمانانو په خوښه او اسلامي نظام دا حاکم سي. نو هغه ارمان د ده پوره سه، د ده په ژوند کې پوره سه. د اسلامي نظام په 1.5 کال موده کې د ژوند وروستۍ ورځې په حکومتي چوکاټ کې اطلاعاتي او فرهنګي برخو ته ډېر خدمتونه وکړل او د لوګر له اطلاعات او فرهنګ ریاست سره یې هر وخت هر ډول مشورې شریکولې. له نوموړي ګڼ چاپ او ناچاپ آثار په میراث پاتې شول چې له جملې څخه یې د وینو دریابونه، د لالونو خزانې، تیر ماښام، ریښتونې مینه او صحرایي خیالونه د یادونې وړ دي. د ستړي ګوهري چې لږ په نوي اسلامي نظام کې دمه کولو ته اراده شوه او له اوږدو سختو اقتصادي ستونزو په راوتو شو، تقدیر یې نور اجل ته نږدې کړی و او یې بدمرغې ناروغۍ راګیر کړ. له یو څه مودې ځورېدو وروسته د 1401 کال د کب یهود میاشتې په 10مه د دوشنبې په سهار یې نور د اجل دایي ته لبیک ووایه او له ستړې نړۍ ستړی وکوچې. د ګوهري کورنۍ اولادونه څه چې ټوله سیمه او ملګري یې په کارنامو ویاړ کوي او د دې مستند د جوړېدو پر وخت د معلوماتو راټولولو په بهیر کې هر چا د نوموړي په شناخت او ملګرتیا فخر کوو، په دې هیله چې افغانستان تل داسې غیرتي، ننګ لرونکي او پیاوړي مبارزین ولري او د بازانو دا ځاله بې بازه نشي.